السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ به وئ او د صحت په کالیو کې به پټ وئ. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، د نن ورځې درس 11 ټولګی فزیک او په فزیک کې د قواو ډولونه. په تیر درس کې تاسو قوا وپېژنده. قوا څه ډول کمیت دی، قوا کومې اغیزې لري، قواوې کومې اجزاوې لري، په دې موږ تفصیلي بحث کړی دی. نن راځو د قواو ډولونه پېژنو. تقریبا 7 ډوله 6 ډوله قواوې په نړۍ کې شته دي چې موږ یې په تفصیلي ډول مطالعه کوو. البته ډېر تفصیلي وروسته را روانې دي. اوس د تعریف سره تاسو بلدوو او لږ یې در پېژنو. لومړنۍ قوه چې موږ یې مطالعه کوو د جاذبې عمومي قوه ده. د جاذبې عمومي قوه څه ډول قوه ده؟ درنو زده کوونکو، په نړۍ کې ټول جسمونه چې دي دا په خپلو منځونو کې یو ډول قوه لري، د جذب یوه قوه لري چې د لومړي ځل لپاره نیوټن کشف کړه چې دغې قوې ته د جاذبې عمومي قوه وایي. په ساده ډول که زه ووایم، په نړۍ کې ټول جسمونه داسې دي لکه مقناطیسونه یو بل جذبوي. د مثال په ډول دا دوه مرکر چې دي دوی خپلو منځو کې سره جذبوي. تاسو د یوه دیوال لخوا یا د یوې ډبرې لخوا جذبیږئ، ډبره تاسو جذبوئ، یعنې تاسو ترمنځ د جسمونو ترمنځ د کائناتو د ټولو جسمونو ترمنځ د جذب یوه قوه شته چې دغې قوې ته د جاذبې عمومي قوه وایي. خو اوس چا سره پوښتنه پیدا کیږي چې زه دیوال ته درېږم خو هیڅکله دیوال زه جذب نه کړم، یا د مثال په ډول هیڅکله یوې ډبرې بله ډبره جذب نه کړه. دې لپاره نیوټن داسې وایي چې د دوو جسمونو ترمنځ دا د جذب دغه قوه چې ده دا په دوه شیانو پورې اړه لري. یو د جسمونو کتلې دي. هر څومره چې د جسمونو کتلې لویې وي، غټې وي، دوی ترمنځ د جذب دغه قوه لویه وي. که دغه کتلې کوچنۍ کیږي، د دوی ترمنځ د جذب قوه هم کوچنۍ کیږي. نو زمون کتلې یا د دوو جسمونو کوچنیو جسمونو کتلې دا دومره کوچنۍ دي چې د جذب قوه یې دومره کمه ده، دومره کمزوري ده چې موږ هیڅکله هغه حس کولی نه شو. د مثال په ډول دغه دوه مرکره یو د بل سره د جذب قوه لري، خو د دوی کتلو ته که وکتی شي ډېرې کوچنۍ دي، نو دوی ترمنځ د جذب قوه دومره کمه ده چې زه یې نه حس کوم. په همدې ډول په کائناتو کې نور دغه جسمونه. خو که تاسو دوه داسې جسمونه ولرئ چې ډېره لویه کتله ولري، بیا دغه قوه حس کیږي. تاسو آیا کله دا فکر کړی دی چې هر وخت دغه مرکر که زه دلته پرېږدم ځمکې په طرف ورځي، ولې پورته ولې نه ځي، ولې دې طرف ولې نه ځي او دې طرف ولې نه ځي؟ علت دا دی چې ځمکه یوه لویه کتله لري، دغه مرکر هم کتله لري. مرکر غواړي چې ځمکه ځان ته راجذب کړي، خو د مرکر کتله ډېره کوچنۍ ده، د ځمکې کتله لویه ده. نو د ځمکې د جذب قوه د دې مرکر د جذب د قوې نه ډېره ده، نو ځکه مرکر هر وخت د ځمکې په طرف ورځي. که تاسو یو دومره جسم ولرئ چې کتله یې د ځمکې د کتلې نه لویې وي، نو دغه ځمکه به بیا جسم ته ورغورځي. لکه زه دا که د ځمکې کره فرض کړم، اوس دلته یو جسم لرم. دغه جسم البته دا جسم د ځمکې د جاذبې په ساحه کې شامل دی. که چېرته جسم د ځمکې د جاذبې په ساحه کې شامل نه وي، بیا ځمکې ته نه راغورځي. اوس دغه جسم به ځمکې ته راغورځي، ځکه دې جسم کتله د ځمکې په نسبت ډېره کوچنۍ ده، نو ځکه جسم ځمکې ته غورځي. که دغه جسم د ځمکې نه لویه کتله ولري، نو دغه ځمکه به بیا د جسم ته ورغورځي، ځکه د جذب قوه د جسم بیا لویېږي. دویم هغه عامل چې دغه د جذب قوه ورپورې تړلې ده، د نړۍ عمومي د جاذبې قوه چې ورپورې تړلې ده، هغه د دغو دوو جسمونو ترمنځ فاصله ده. که زه دغه یو جسم ولرم، ام یو جسم، یعنی ام یو کتله لري، او دا بل جسم دی چې د ام دوه کتله لري،
دغو دوو جسمونو ترمنځ دا د منځ فاصله که زه آر وبولم، دغه د آر فاصلې سره دغه د جذب قوه که زه په ایف وښیم دغه مستقیم اړیکه لري یو خو د دوی د کتلو د ضرب د حاصل سره M1 ضرب M2. دویم دغه قوه اړیکه لري البته معکوسه اړیکه لري د فاصلې د مربع سره، یعنی یو پر آر مربع سره. اوس دلته که چیرته فاصله د دوو واحدو په اندازه لویه شي، دوه چې مربع کوي 4 قوه ورسره د 4 واحدو په اندازه کمیږي. که چیرته دغه فاصله د 2 واحدو په اندازه کمه کم نو دغه قوه 4 واحده ورسره اضافه کیږي. د وزن قوه په خپله د جاذبې دغه عمومي قوه ده، خو د ځمکې او د جسم ترمنځ په پام کې نیول شوې ده. یعنی تاسو پوهیږئ چې ځمکه جسمونه د ځان په لور کش کوي، دغه قوې ته د وزن قوه یایي. په ساده ډول داسې وایم چې د وزن قوه هغه دا د ځمکې د جاذبې هغه قوه ده یا د ځمکې د کشش هغه قوه ده چې جسمونه د ځان په لور کش کوي. یوه خبره مهمه ده، کله چې جسم د ځمکې د جاذبې په ساحه کې موجود وي، که دا زه د جاذبې ساحه وګورم، دا ځمکه وګورم، نو دغه جسم بیا د ځمکې لخوا راکش کیږي، او که چیرته دا د جاذبې د ساحې نه بهر په دې ځای کې وي دا جسم ځمکې ته نه راغورځي. د مثال په ډول که تاسو د ودانۍ یو تعمیر د ځمکې د جاذبې د ساحې نه پورته یوسئ، دا تعمیر به پاس په فضا کې خپل ولاړ وي، لاندې نه راغورځي. لکه تاسو مختلفې فضایي سپوږمکۍ چې د ځمکې د جاذبې د ساحې څخه خلاصې شوي دي، پرته له دې چې کوم زور وکړي د حرکت په حالت کې دي، ځکه هلته د جاذبې قوه نشته. اوس د وزن قوه تاسو وپېژنده، او که چیرته وغواړئ چې د وزن قوه د یوه جسم لپاره محاسبه کوئ، فارمول یې داسې دی W مساوي کېږي M ضرب G. یعنې دا معنی چې که چیرې زه یو جسم ولرم او د دې وزن پیدا کوم، نو د دې جسم کتله د ځمکې د جاذبې په تعجیل کې ضربوم. د ځمکې د جاذبې تعجیل قیمتونه په امکایي سیستم کې 9.1 متر بر سکند مربع، دا د اس آی لپاره هم دی. د سی جی اس په سیستم کې د ځمکې د جاذبې تعجیل قیمت چې دی په سی جی اس سیستم کې دا 901 متر بر سکند مربع دی، سانتي متر بر سکند مربع دی، او په ای پی اس کې دغه قیمت چې دی 32 فوټ پر سکند مربع دی. په همدې ډول نورو سیستمونو ته هم اړولی شئ. نو دا د ځمکې د جاذبې تعجیل قیمت دی جي، چې د بحر په سطحه کې دغه ټکل شوي دي. بله مهمه خبره ده چې دوهم ډول مهمه قوه چې موږ لرو هغه غزلتي قوه ده. غزلتي قوه داسې تعریفه وو، دا هغه قوه ده چې د غزلاتو لخوا واردېږي. تاسې پوهیږئ غزلات یو ډول قوه واردوي د جسمونو د پورته کولو یا نورو لپاره چې دغه قوې ته غزلتي قوه یې. غزلتي قوه هغه قوه ده چې د عضلاتو د حرکت له امله تولیدېږي. خو مهمه خبره دا ده چې غزلتي قوه د فزیکي تجربو لپاره مناسبه نه ده، یعنی په مشکل سره اندازه کیږي، یعنی موږ نشو کړی چې هغه په اسانۍ سره اندازه کړو. نو په ساده ډول وایو چې غزلتي قوه هغه قوه ده چې زموږ غزلې واردوي یا د نورو شیانو غزلې واردوي. کله چې غزلتي قوه مو وپېژنده، بل رقم ارتجاعي قوه یا بیرته ګرځونکې قوه، داسې یې تعریفوو. ارتجاعي قوه هغه قوه ده چې د جسمونو د تغییر شکل په وخت کې منځته راځي او د جسم د ذرو د انتقال خلاف جهت لري او غواړي چې جسم خپل حالت ته راوګرځوي. درې خبرې دي په ارتجاعي قوه کې. لومړی، ارتجاعي قوه هغه وخت منځته راځي چې په جسم کې تغییر شکل رامنځته شي. دویمه مهمه خبره ده چې ارتجاعي قوه د جسم د ذرو د انتقال خلاف جهت لري، یعنی
که د جسم دې مارکر ذرات زه دې طرف انتقال کم، ارتجاعي قوه به دې خلاف جهت ولري. لکه تاسو ربړ دې طرف کش کوئ، اوس دلته یوه قوه څرګندېږي چې دا ربړ خپل حالت ته راولي، یعنې د عامل یا د وارده قوې خلاف عمل کوي. یعنې دا معنا چې ارتجاعي قوه د جسم د ذرو د انتقال خلاف جهت لري، یا که په ساده ډول ووایو چې د وارده قوې خلاف جهت لري. بله مهمه خبره دا چې ارتجاعي قوه هڅه کوي، غواړي چې جسم خپل حالت ته راوګرځوي. زه ربړ کې یو ساده مثال، کله چې ربړ تاسو کش کړی نه وي ارتجاعي قوه نشته ده. که د ربړ ذرات په یوه طرف انتقال کوي، دا چې په ربړ کې تاسو تغییري شکل منځته راوړ، ارتجاعي قوه هم راڅرګندېږي. د ربړ ذرات تاسو دې طرف کش کړي، ارتجاعي قوه یې د خلاف جهت دې طرف عمل کوي. کله چې تاسو عامله قوه یا وارده قوه لرې کوئ، تاسو پوهېږئ چې ربړ خپل حالت ته راګرځي. اوس څه شی د دې سبب شوي دي؟ کومه قوه وارده شوې ده چې دا ربړ یې خپل حالت ته راوستلی دی؟ دغه قوه ارتجاعي قوه ده. یا تاسو یو پنر کش کوئ، کله چې پنر کش کوئ بیرته خپل حالت ته قوه لرې کوي، عامله قوه راګرځي. دغه قوه چې د پنر خپل حالت ته راګرځوي دا ارتجاعي قوه ده. او ارتجاعي قوه د تغییري شکل سره مستقیمه اړیکه لري، یعنی څومره چې تاسو تغییري شکل په جسم کې ډېر راولئ، هلته ارتجاعي قوه هم ورسره ډېرېږي. د مثال په ډول که ربړ لږ کاش کوي، ارتجاعي قوه کمزوري ده. که ربړ ډېر کاش کوي، ارتجاعي قوه لویه ده، یعنی ورسره لویېږي. نو زه داسې لیکم چې که زه دا یو پنر ولرم او دا د پنر عادي حالت وي، دا د پنر عادي حالت دی یا تعادل حالت دی. اوس زه پنر د یوې قوې له امله کش کوم. څومره کش ولو؟ دغه د تغییري شکل دغه فاصله زه په ایکس ښیم، ایکس. نو ارتجاعي قوه د دغې تغییري شکل د فاصلې سره مستقیمه اړیکه لري. او بل ارتجاعي قوه د جسم د سختۍ د ضریب سره مستقیمه اړیکه لري. یعنې دا معنا څومره چې د سختۍ ضریب لویېږي، ارتجاعي قوه هم لویېږي. او په همدې ترتیب څومره چې تغییري شکل لویېږي، ارتجاعي قوه هم لویېږي. یعنې دا معنا چې ارتجاعي قوه مساوي ده د څه شي سره؟ منفي کا ایکس سره. دا ارتجاعي قوه ده. د منفي علامه یې دې په خاطر ورکوو چې د وارده قوې جهت په دې طرف دی، یعنې موږ وارده قوه ای طرف وارده کړې ده، خو ارتجاعي قوه یې د خلاف جهت لري، نو ځکه دغه منفي علامه ورکوو. کا د پانر یا د یوه بل جسم د سختۍ ضریب دی، او ایکس هغه فاصله ده چې جسم د هغې په اندازه تغییري شکل کړی دی. لکه دلته د ایکس دا فاصله تاسو وینئ. کا د پانر د سختۍ ضریب یا د جسم د سختۍ ضریب دی چې واحد یې نیوټن پر متر یا ډاین پر سانتي متر دی. څه معنا؟ نیوټن پر متر دا معنا که د یوه پانر د سختۍ ضریب یو نیوټن پر متر وي، دا معنا لري چې که تاسو په دې پانر باندې یو نیوټن قوه وارده کوي، د یو نیوټن قوې له امله به دغه پنر یو متر تغییري شکل وکړي. که دغه لویېږي پنر ورسره سختېږي. د مثال په ډول د یوه پنر د سختۍ ضریب 10 نیوټن پر متر دی، 10 نیوټن پر متر دی. دا معنا لري که تاسو 10 نیوټنه قوه په دې پنر وارده کوئ، یو متر تغییري شکل پکې راوستلی شئ. تاسو دغه پنرونه لیدلي دي. ځینې پنرونه ډېر په اسانۍ سره کش کېږي، ځینې ډېر کلک دي. هغه پنرونه چې کلک دي په اسانۍ سره نه کش کېږي، دوی د سختۍ ضریب لوی دی. خدای دې وکړي چې په دې نه پوه شوي وای. دغه فارمول د ارتجاعي قوې لپاره دی، یعنې د ارتجاعي قوې لپاره موږ دغه فارمول استعمالوو. راځو څه شي ته ارتجاعي قوې څخه وروسته اصطکاک قوه. دا هم ډېره مهمه قوه ده. داسې یې تعریفوو
چې دا هغه قوه ده چې د جسمونو د حرکت په وخت کې منځته راځي او د جسم د حرکت مخنیوی کوي. کله چې یو جسم د بل جسم د پاسه ښویول کیږي یا یوه سطحه د بلې سطحې د پاسه ښویول کیږي، په دې وخت کې یوه قوه راڅرګندېږي چې دا د جسم د ښویېدو یا د جسم د حرکت مخنیوی کوي. دغه قوه د اصطکاک قوه ده. تاسو پوهېږئ کله چې تاسو موټر بیایئ، کله چې موټر نیمټل کوئ، داسې پرېږدئ، موټر ځي 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 ځي، بالاخره یو څه وخت وروسته درېږي. څوک دغه موټر دروي؟ څوک د دغې موټر ته ورکړی شوي انرژي مصرفوي چې په نتیجه کې موټر درېږي؟ هغه قوه چې د دې حرکت مخنیوی کوي هغه د اصطکاک قوه ده. تاسو پوهېږئ چې د موټر د ټایرونو او د سړک ترمنځ دغه قوه شته. څومره چې دغه سړک زیږ وي یا سطحه زیږه وي، د اصطکاک دغه قوه لویه وي، او څومره چې سطحه ښویه وي، د اصطکاک قوه کمزوري وي. تاسو پوهېږئ که تاسو مثال د لرګي یوه ټوټه ولرئ او دا د یخ د پاسه وښویوئ، څومره په اسانۍ سره ښویول کیږي. که دغه د لرګي ټوټه د یوه قیر سړک د پاسه وشړئ، نه ښویول کیږي ډېره، ځکه دلته د اصطکاک قوه ډېره ده. ډېره مهمه هم ده، که د اصطکاک قوه نه وی د ځمکې په کره باندې به جسمونه تکیه شوي نه وی. د مثال په ډول که اوس موږ یایو چې تعمیر د ځمکې په کره ویلوړ دی، علت یې دا دی چې تعمیر د ځمکې سره د اصطکاک یوه قوه لري. ساده مثال، کله چې باران وشي، که تاسو لیدلی وي د باران وروسته د قیر سړکونو د پاسه ټکرونه ډېر وي. علت دا وي چې قیر سړکونه د باران وروسته ښوی شوي وي. قیر سړکونه د باران وروسته ښوی شوي وي او موټر چې کله بریک ونیسي، د موټر د ټایر او سړک ترمنځ د اصطکاک قوه دومره نه وي چې موټر زر ودروي، نو ځکه خو موټر ټکر کوي. اصطکاک قوه په تفصیلي ډول وروسته را روانه ده. موږ نورې ډېرې خبرې په دې نه کوو، خو اوس دومره یایو چې دا هغه قوه ده چې د جسمونو د حرکت په وخت کې منځته راځي او د جسم د حرکت مخنیوی کوي. عطلت قوه. عطلت قوه هغه قوه ده چې غواړي چې جسم په خپل حالت کې وساتي. د جسمونو دوه ډوله حالتونه، حرکت او سکون، تاسو پیژنئ. کله چې یو جسم د سکون په حالت کې وي او ته وغواړئ چې دغه جسم د سکون د حالت نه وباسئ، نو یوه قوه د دې مخنیوی کوي چې جسم ته د سکون د حالت نه وباسئ. دغه قوه د عطلت قوه ده. یا که یو جسم د حرکت په حالت کې وي او ته وغواړئ چې هغه ساکن کړي، دلته هم یوه قوه شته چې غواړي چې جسم حرکت ته دوام ورکړي. دغه قوه د عطلت قوه ده. که په ساده ډول ووایو چې عطلت قوه هغه قوه ده، د عطلت قوه هغه قوه ده چې غواړي چې جسم باید خپل حالت وساتي. د مثال په ډول د زلزلې قوه را روانه ده. کله چې په تعمیر دغه قوه ورسي، یوه قوه شته چې دا د زلزلې قوې په مقابل کې راڅرګندېږي او غواړي چې تعمیر باید په خپل حالت کې پاتې شي. دغه قوه د عطلت قوه ده. نو که تاسو، زه ساده مثال یم، که تاسو په موټر کې ناست وئ او موټر ساکن وي، ډرایور په ناڅاپي ډول موټر په حرکت راولي، تاسو په سیټ کې شاته غورځېږئ. علت دا دی چې ته ساکن یې، ته غواړې چې باید همداسې ساکن پاتې شي. د عطلت قوه غواړي چې همداسې ساکن ته باید پاتې شي، خو هلته ته چې د موټر سره کانیکټ یې، موټر د حرکت په حال کې دی، نو ځکه شاته یوه قوه عمل کوي چې دا په خپله د عطلت قوه ده. یا که موټر ډېر تیز روان وي، ډرایور بریک ونیسي، ته مخ ته غورځې، علت دا دی چې ستا بدن د حرکت په حال کې دی او د عطلت قوه دا غواړي چې ته باید حرکت ته دوام ورکړې، نو ځکه مخ ته غورځېږي. د عطلت قوه نه هم وروسته بیا موږ د نیوټن د عطلت قانون وایو، تفصیلي بحث را روان دی، فقط اوس یادوري کو. بله قوه ډېره مهمه قوه برقي قوه ده. برقي قوه هغه قوه ده
چې د چارجونو منځ ته راځي. تاسو پوهېږئ که چیرې یو جسم مثبت چارج ولري بل منفي ولري یا دواړه مثبت ولري یا دواړه منفي ولري، دوی ترمنځ یوه قوه راڅرګندېږي چې دغې قوې ته برقي قوه یایي. خو یوه خبره باید په یاد وساتئ، که دغه جسمونه یو ډول چارج ولري دوی د دفع قوه لري، او که چیرې دغه جسمونه یو مثبت بل منفي چارج ولري بیا دوی ترمنځ دغه قوه د جذب ده. بل مقناطیسي قوه په ساده ډول وایو، مقناطیسي قوه هغه قوه ده چې مقناطیس یې واردوي. تاسو پوهېږئ چې دوه مقناطیسونه یو د بل سره یوه قوه واردوي چې دغې قوې ته مقناطیسي قوه وایي. دوه ډوله قطبونه په مقناطیس کې شته، شمالي او جنوبي. که یو ډول قطبونه تاسو د مقناطیس سره نږدې کوئ دوی ترمنځ د دفع قوه ده، او که مختلف قطبونه وي بیا د دوی ترمنځ د جذب قوه ده. درنو زده کوونکو دغه درس چې دی یا د قواو دغه ډولونه چې دي دا وروسته په همدې 11 صنف فزیک کې په تفصیلي ډول روان دي. فقط موږ داسې سرسري یو نظر ورته وکړ. په دې کې ډېرې خبرې شته دي، د جاذبې عمومي قانون د نیوټن را روان دی، دغه نورې قواوې را روانې دي، ډېرې خبرې په دې کې شته. دا به په راتلونکو درسونو کې په تفصیلي ډول مطالعه کېږي. د اوس لپاره د خدای په امان.